غني د کابل د سقوط پر مهال الوتکې ته له پورته کېدو وروسته پوه شوم چې افغانستان پرېږدو. سلام، ستړي مه شئ. د نن ورځې مهم خبر ته دوستانو پر الله سره ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني دا څرګندونې په هغه ځانګړې مرکه کې کړي چې د بي بي سي لخوا خپره شوې، خو دا مرکه کوم ژورنالیست نه بلکې د بریتانیا لوی درستیز جنرال نیک کارټر کړې ده. که څه هم بي بي سي د دې مرکې لنډه برخه خپره کړې، خو اشرف غني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ټوله بشپړه ژباړه شوې مرکه خپروي چې موږ یې کټ مټ دلته خپروو. جنرال کارټر ډیره مننه ښاغلی جمهور رئیس چې د دې مرکې فرصت مو برابر کړ. د کابل د سقوط او واک ته د طالبانو د رسېدو څخه 100 ورځې اوښتې چې ما او تاسې د سقوط څخه مخکې څو ورځې د ډیرو خبرې او بحثونه کړي. د سقوط څخه وروسته تاسې سره خبرې نه کول ستونزمن او اوس د ښه فرصت برابر شو چې څه د پسه 100 ورځې وروسته خبرې کولی شي. فکر کوم لومړنی شی چې په دې مرکه کې غواړم وارزوو دا ده چې موږ ټول سږکال د اګست په میاشت کې دومره په چټکۍ سره طالبانو واک ته رسېدو سره ټکان خوړلی و. دا و چمتو خبر. دوستانو که غواړئ نور مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.